د کابل کندهار لویه لار دا لار د هیواد تر ټولو لویه لار ګڼل کیږي، خو په دې وروستیو کې د لارې خرابوالی، امنیتي ستونزې او د پولیسو له لوري اخاذي موټر چلونکي او پر دې لاره تلونکي مسافر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې موټر چلونکي وایي چې د سفر کولو په مهال له سختو ستونزو سره مخ وي او پخوا چې به په دې لاره له نیمروز ولایت څخه کابل ته په 24 ساعته کې رسېده، اوس په 4 ورځې بارولونکی موټر د لارې د خرابوالي له کبله کابل ته رسیږي. د کابل کندهار پر لویه لاره د ټیلر موټر یو چلونکی عبدالله وایي چې دا لاره 90% ویجاړه شوې او په لاره کې د پولیسو له لوري غیر قانوني پیسې ورناخیستل کیږي. د نیمروز څخه حرکت راکړی دی کابل ته را روان یو پر لارې باندې. لاره کې خو نو مشکلات ډېر شته، د مینو مشکلات شته، د جنګ مشکلات شته، د ټکانو مشکلات شته، چې موټر چپه شي د هغه مشکلات شته. 100 رقم مشکلات پر لارې باندې څاره پوسته زموږ څخه 1000 افغانۍ 1500 افغانۍ د ټک په واسطه ټک بیا راباندې وکړي، پیسې بیا راڅخه اخیستلې، 1000 افغانۍ بیا راڅخه اخیستلې، 1500 2000 دغسې بیا پیسې اخیستلې. د 404 ډوله موټر چلونکی حاجي اغا وایي زیاتره وخت ترافیکي پیښې د لارې د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي او هره ورځ په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وړي. ستړي د هغې لار سره زیات ستړي یو. اوس د پلچکانو نه خاطره چې اوس موږ د سهار تېر سو، ماښام چې بیرته راځو نورې نوې کډې جوړې شوي، د دغسې هم ستړي، د ټک ټوک د خاطره هم زیات ستړي یو. ګای وخت سواریان راسه ویشته شوي وي، موټر ویشته شوی وي، زیاتې ستونزې دي، دغسې مشکلات لرو. یو بل موټر چلونکی محمد نعیم وایي د افغانستان ټول د سوداګرۍ کارونه په همدې لار ولاړ دي، نو حکومت باید ژر تر ژره دا لار ورغوي او د امنیت لپاره یې هلې ځلې وکړي او همداراز له موټر چلونکو څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو مخنیوی وشي. غوښتنه همدا ده چې موږ د سړکونه جوړ کړو، د سړکو باندې داخلي لاره ده، ترانزیتي موټران، مسافربري موټران، غټ او کوچني موټران ټول د مشکل سره مخ دي، غټ مشکلات موږ ته پېښ دي دغه سړک د خرابوالي د امله. خو د ټولګټو چارو وزارت وایي چې ژر به د دې لارې د رغولو چارې پیل شي. د دې وزارت ویان خلیل رحمان امید وایي چې د دې لارې د رغولو سروې ترسره شوې او ژر به یې کارونه پیل شي. د دغه سړک د بیا جوړونې لپاره د افغانستان ټولګټو وزارت پلان لري او دا مهال موږ په سروې باندې لګیا یو چې د کندهار کابل لویه لار 2 لاینه یا 2 سړکه جوړه کړو او د هغې سروې کیږي او بیا وروسته ډیزاین وي او تر هغه وروسته به موږ ورته پیسې پیدا کوو چې دا سړک ورباندې په اساسي ډول ورغول شي. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو له بار اړیکې نیولو سره بریالي نشو. د کابل کندهار لویه لار د جنوب لویدیځ شاوخوا 10 ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي او د هیواد تر ټولو لویه ترانزیتي لار ګڼل کیږي.